أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. دا د سورة آل عمران 44 نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. ذالک من انباء الغیب، دا چې بیان شو د خبرونو د غیبونه دی. نوحیه الیکا، وحی کو منگا تاتا. وما كنت لديهم او نویتو د دوی سرا. اذ یلقون اقلامهم، کلا چه غرزولا دوی قلم نخبلا. ایهم یکبل مریم، چې کم یو با تربیت کيو د مریم. وما كنت لديهم او نویتو د دوی سرا. اذ یختصمون، کله چې دوی جګړې کولې په بارا د ساتنه د مریم کې. په مینځ کې د نبی علیہ السلام رښتینواله ثابت یو چې زما د پیغمبر رښتینه دی او رښتینه په دې باندې دی چې تاسو ته هغه خبره بیان کی چې په هغه ټیم کې نبی علیہ السلام حاضر نو، او وسو چې داسې تاسو ته بیان کړو. نو الله رب العزت ویو دا ورته ما په وحی باندې کړی. او دا ورته ځکه ویو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. مشرکانو با د نبی علیہ السلام خبرو کې شک کولو، نو ځکه دا خبره ذکر کړي. ذالک مرادو د دینا زکریا علیہ السلام، عیسی او یحیی علیہ السلام د دوی واقعا او قصه هغه خبره ذکر کړي. من انباء الغیب، اخبار ته ویل کیږي، غیب ویل کیږي ما غاب عنکا، چې کوم شی اغستان غایب وي. مخکې مونږه په دې باندې تفصیل او وضاحت کړو چې د بیبي مریم پرورش بسو کیا. نو دا غزه نیکانو صالحانو خلق ویل چې مونږ به تربیت کو. زکریا علیہ السلام ویل زبه تربیت کوما. ولیو خدا چې د دې د ترور زما په نکاح کې ده. بیا مخکې مونږ په دې باندې تفصیل کړو. دا غزه خلق ورته ویل چې دغه شان کول خو طالب کور درکلې وکنه، ای جمعه ته سره پار راوړله، نو قران دازي وکړه. او بیا مونږ قران دازي باندې تفصیل او وضاحت کړو. او بیا د زکریا علیہ السلام چې قلم وګرځاو، نو نور هغه وبو یوړل او داغه په ځای باندې راوچت شو. نو زکریا علیہ السلام تربیت هغه شروع کو.
او موږ دا ویلي چې یو د ترور کور ته لاړه نو ترور په منزله د مور باندې نو داسې شوله لکه چې خپل کور ته لاړه بل داره چې داره پیغمبر کور ته لاړه نو چې پیغمبر کور ته لاړه نو پیغمبر کور هغې کې سنباله ښه کېږي د پیغمبر کور هغه مدرسه وي هغه د دین ځای وي بل دا د نورو خبرو نه په دې کې امن دی یک پولو امام بخاری رحمه الله وی کفالت په معنا د یو ځایوالي باندې او بعض علما وی یحضنها یربیها یعنی څوک به د دې حضانت او سنبالښ او تربیت به کوي وما كنت لديهم او نوی ته د دوی سره اذ یختصمون کله چې دوی بحث کوي خصومت کله جګړې ته وایي کله مناظرې ته وایي کله نفس خبرو ته وایي سورۃ سواد 9 نمبر آیت مبارکه کې وایي ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون دلته کې خبرو ته ویلې کېږي او سورۃ یاسین یو کم 50 آیت کې وهم يخصمون